سلامونه نیکی هیلې احترامات په دغه ویډیو کې تاسو ته موږ د ټرمینل ریلیټډ کمانډ باندې خبرې کوو چې کله موږ د یو راوټر یا سویچ او اس یا سیټ اپ اکسس کو دا چې موږ څنګه شو کیږي د دې اړوند کمانډونه وایو صحیح ده نو آسان کمانډونه دي سخت نه دي ور دې ته ټرمینل وایي دا چې راغلی یم ورته نو اول کمانډ دی ټرمینل شو ټرمینل کمانډ دی شي کله تاسو دا کمانډونه وایي د دې ګوره څو معلومات ډیر زیات درکوي تاسو ته زه څو شیان ښیم چې موږ ورته ګورو اول نمبر تا ته وایي ته د لاین 0 نه راغلی معنی کنسول لاین نه راغلی صحیح ده یو بل تا ته ګوره ګرانه لینت ښایي څه ښایي لینت ښایي او بل درته څه ښایي ویت ښایي موږ به دا معلومو ترې زیات چې زموږ په کارېږي اوس به زیاته وکړو بل ورته موږ هسټري ته وګورئ چې هسټري ښایي اوس به اول زه راشم دې لینت ته چې دا لینت یې څه معنا ده ګوره ګرانه کله تاسو یو کمانډ ووهئ نو په دې ټرمینل کې به تاسو ته اول ځل لپاره چې دا څلېرش لاین ښودل کېږي څو څلېرش لاین به درته هغه مور ټکی راځي نو بیا به ته بیا انټر به یا به سپیس وی لاندې به ځي لکه زه تاسو ته ښایم څه معنا داسې زه شو رننګ کمانډ وایم چې شی د دې آوټپوټ خو ډېر زیات دی که نه خو ما ته به بای ډیفالټ څلېرش لاینه ښودل کېږي ګوره داسې ښه څلېرش لاینه ما ته ښودل لاندې چې شی راکړه مور اوس به دا سپیس وهمه یا انټر ګوره څلېرش لاینه به ما ته ښایي داسې فکر مو شته که دا اوس زه کم کمه تاسو به اوس وګورئ چې د دې آوټپوټ به بیا څنګه ښودل کېږي داسې نو ایټ ا ټایم تا ته څو لاینه وښایي ټرمینل لینت دا معنا چې تا ته ورټیکل دې ته ورټیکل وایي که نه دا څو لاینه وښایي زه به یې بدل کړم اوس څنګه مو ښه ده ټرمینل لینت زه به یې راکم کړم 3 لاینې ته به یې راوړم څو ته اوس به ته وګورم چې دا کار شوی که نه شو ټرمینل نو شو ټرمینل باندې تاسو وګورئ چې ما ته به 3 لاینه ایټ ا ټایم ښایي ښه ګوره 3 لاینه راته وښودل که نه اوس هم ګېره آوټپوټ نشته 3 لاینه راته ښودلي دي اوس مور راغلی دی دا د آوټپوټ شو دا سړی سخت پازاوي فکر خو مو شته که نه 3 لاینه وروسته به مور راځي او دلته وګورئ تاسو ته یې لیکلي یم چې لینس څونه شو نو که په دې کې مو شو رننګ کمانډ و نو ماسوتن ته به هغه چې بیا ووځو په خیر صحیح ده نو زه به دا یو بل کار کوم راځئ لینت باندې بل کار کوم چې زه ولیکم ټرمینل لینت 3 چې ورته معنا ایټ ټایم به تا 3 لاینه ښایي بیا به انټر وی بیا 3 لاینه چې صفر ولیکې څه معنا څومره آوټپوټ چې دی دا یو ځل راته ټول وښایه دا ته ولیکه اوس ګوره شو رننګ کمانډ زه وایم مستقیم خپله به ځي ښایي زه انټر هیڅ شی نه وایم نو که شو ټرمینل لینت سایز دی ول صفر کو څومره آوټپوټ چې دی ټول ته به سکرین درکوي درته انټر او سپیس هیڅ شته اړتیا نشته لینت دی صفر کو که لینت دی ورته بیا په اندازه ورکوه لکه 50 لاینه دا 3 4 5 دا لاینه دي ښه چې 100 لاینه نو صفر معنا چې بیخي چې څومره آوټپوټ دی ټول راته وښایه او نور چې 100 لاینه ورکې بای ډیفالټ څلېرش لاینې مشکل خو به نه ښه ډېر ښه اوس به راشم ویت ته ویت دې ته ویل کېږي ګرانه چې داسې درته څو کرکټره وښایم ګوره تاسو دا شو ټرمینل کمانډ وګورئ چې بای ډیفالټ څو وي ویت یې بای ډیفالټ څو وي اتیا یعنې معنا اتیا کرکټر سټپ په سټپ تاسو داسې ښایي لکه داسې دې ورته شروع وکړه دا یو دا دوه دا درې دا څلور داسې تر دې ځي پورې اتیاو نه چې یو لاین دی او اتیاو ته اتیا ورکړی نو دا نور کله به چېرته ځي ریپټېږي لاندې راغورځېږي دا به تاسو ته زه اوس یو کمانډ باندې دغه کوم تاسو ته به ښه پته ولګي ډېر به کم څنګه مو خوښه ده ټرمینل ویت لس به یې کمه لس حروفه یا لس کرکټره اوس به راشم دا شو ټرمینل کمانډ به وکاروم شو نه شو که نه شو رننګ لوی لینونه بیا درته ډېر ښه ښکارېږي زه راشم ټرمینل وید بیخي 2 کمه شو رننګ فکر مو شته دا لاندې دا آوټپوټ چې هغه نه دا بره آوټپوټ درته بدلوي ښه دا لیکل درته څه کوي خو دا کوم وخت کې په کار راځي ته خبر یې ګرانه دې وید کې یو خبره ته پام وکړئ ښه وید دا معنا چې کوم لاین دی د هغې هغه کرکټر څو کالمه د ایټ ټایم وښایي بیا نور لاندې راغورځئ خو یو کار ودې کې کوئ کار دا دی چې ستاسو چې کوم سکرین دی او د دې نه وله ته وید زیات کړي بیا هغه هېڅ معنا نه لري لکه ګوره سکرین چې د وړوکی دی آوټپوټ به لنډ ښایي چې سکرین دې لوی کو
आउटपुट زیات خو کیږي. استاد سکرین نه ولا وید زیات کو د نمونه په ډول تا ولې یو نیم سل کو 200 کو تا ستا په سکرین نه ټایم اتیا کاله مخول کیږي نو بیا دا اخو اتوماتیکلی خپل ریټ کیږي نو بیا اړتیا نشته چې دا کمانډ وکړي یعنی د خپل د سکرین د وید نه بوله زیات وید نه ورکوي دا وید څه شو. بلکې اوس موږ راځو دا شو ټرمینل کمانډ کې یو بل سیستم شته هغه تاسو خبر یاستئ هغه هیستوري ده چې څه ده وګورئ هیستوري وسو ده 20 دا څه کار کوي ګوره تاسو دا بره غشه یا ایروکی وهي تاسو تیر کمانډ خي بیا تیر کمانډ خي بیا دا د کم ځای نه راخلي دا د هیستوري نه راخلي تاسو کمانډ وکاروي شو هیستوري چې تاسو اوس په څونه هیستوري ځان ساتلې ده سو هیستوري ساتلې ده تقریبا 15 کو وای کنه یا 12 دغه لغاتونه ځان سره ساتلي یعنی څومره کمانډونه تاسو وای ځان سره ساتي دا هیستوري زیاته خي تاسو کله بر ایروکی لاندې ایروکی وای د کمانډونو کې بر ولاندې راځي دا بدن سره زیات کمانډونه حافظه کې ساتي که تاسو چیرته کمانډ وکاروي ټرمینل هیستوري سایز 3 د دې معنی دا چې اوس به دا درې کمانډونه ځان سره ساتي سو تاسو اوس ګوره شو ټرمینل کوي دلته به اول د لیکلي چې هیستوري انیبل دا خو سو درې یعنی درې کمانډ ځان سره ساتي مزر اعظم شو هیستوري کومه ګوره درې کمانډ ساتلې دي کنه چې زه اوس یو بل کمانډ ور واچوم شو رننګ دا کمانډ ور واچوم اوس بدام پکې راشي کنه لیمټ الته تقریبا 255 خوا شاپر ورکوي شو به زه خیم شو آی پی انټرفیس بری دا کمانډ ور واچو نو هغه درې کمانډونه البته نور کمانډونه وځي ادا نه وي بچي الته داخليږي زه اوس اعظم شو هیستوري دا وګوره هیستوري دا او هغه مخکې کمانډونه وتل کومونه وتل نو کچې تاسو هیستوري کموي دوی بزان سره کم ستا کمانډونه ساتي نو تاسو به دا ایرو کی چې وای کنه تاسو به د دوسنی درې کمانډونه لري مخکې کمانډونه نشي نو هیستوري دا معنا چې تاسو سره څو کمانډونه دوی په حافظه کې وساتي دي څو کمانډونه موبایل اول دا چې شو ټرمینل کې ته خود کېږي چې څو کمانډ دي دا هیستوري ساتي چې به غواړي چې کوم هیستوري ساتلې دا شو هیستوري به وای چې دا ځته ټرمینل هیستوري سایز کوېشن مارک کې دوا 255 پورې تللی شي سو پورې 255 هیستوري دا ساتلی شي صحیح شو د کمانډونو باندې پوه شئ بل کمانډ چې کوم دلته موږ ته وایو هغه دی ټرمینل مانیټر په دې کمانډ خو پوهیږئ کنه کچیرته تاسو ټرمینل مانیټر کمانډ ونی وهلی او تاسو د ټلنت او اس اس ایچ لاره لاګین شوي یاستئ نو تاسو ته په سکرین کې لاګ میسج نه ښکاره کېږي نو بیا به دا کمانډ وایي چې ټرمینل مانیټر بیا به ته ښکاري په شرط د دې چې هغه ځای نه به کمانډ ویل شوی چې لاګینګ مانیټر ډېر ښه سخت تکړه شوي یاستئ ماشاءالله بل دا کمانډ ډېر خوندور دی شو یوزرز دې کمانډ باندې ته پوهېږې شو یوزرز څه کار کوي شو یوزرز ګوره کم یوزران چې لاګین شوي دي اوس دلته زه پاسورډ لاګین شم ځکه یوزر نه ښایي که زه یوزر جوړ کوم په یوزر لاګین شم بیا به دلته راته یوزر ښایي څه معنا په ټلنټ په اس اس ایچ او یا هم په کنسول چې کم یوزران لاګین شوي دي تا ته هغه ښایي چې دا ډیوایس چا اکسس کړي او ته کولی شي چې یوزر دیز نه اخوا کې په دې کمانډ باندې کلیر لاین بیا به ورته وښایي چې هلکه د ټرمینل نه دی د لاین نه دی دلته چې لیکلي کنسول که نه نو بیا به ورته ولیکئ چې کنسول نه لاګین شوی او څو نمبر دی 0 اوس څه وایي not allowed to clear current line دې ته خو ته لاګین دا خو نه کلیر کېږي اوس که تاسو دوه کسان په ټلنټ دې ته لاګین شوي یاستئ اول ته لګئ کمانډونه وایي زه په دې کمانډ دې ځینه ویستلی شم نو کلیر لاین که د کنسول نه لاګینې کنسول که د ټلنټ نه لاګینې ټلنټ هلته ټلنټ ته وي ټي وای لیکل کېږي په دې خو پوهېږئ که نه او بیا به نمبر ولیکئ په دې خو مشکل نشته بیا به داسې لیکئ ګوره کلیر لاین وي ټي وای او وي ټي وای ته موږ نمبر ورکوو که نه 0 نه وای تر پوره پورې نو که ته لاګینې ته به وي ټي وای 0 وي دا به وي ټي وای 1 وي دا به وي ټي وای 2 وي داسې نو زه به دې نه کمانډ کلیر لاین وي ټي وای 0 ته وځه 2 ته وځه 1 دې پاتې خیر دې پوه شوئ نو شو یوزرز معنا چې کوم یوزران اوس لاګین دي او په دې ترتیب یې څه کوی شئ یو بل کمانډ دی چې خلکو ته ډېر عجیبه ښکاري هغه د شو سیشن څه معنا لري دا به د ان شاء الله راتلونکي درسونو کې زه پریکټیکل وښایم چې کله دې راوټر سره بل سویچ کوي یا بل ډیوایس سره کنیکټ ګوره زه دې راوټر کې لاګین یم که نه زه دې نه بل څوک هم ټلنټ کوی شم ګوره چې شی کمانډ کاروم ټلنټ
بیا د بل راوټر آی پی اډرس یعنی معنا د دې راوټر نه د سویچ نه به زه هغه راوټر یا بل سویچ ټلنیټ کما نو چې کله زما د دې ډیوایس نه بل ډیوایس سره کنیکشن جوړ شي د سیشن وایي د شو یوزر سیشن ترمنځ فرق پوه شئ د ډیوایس ته چې څوک لاګین شوي هغه په شو یوزر ښکاره کېږي او بیا ډسکنیکټ کول طریقه مې ورته وښودله اوس چې دا ډیوایس د بل چا سره کنیکټ دی نو هغه په څه شي ښودل کېږي شو شو سیشن بلته وایي دلته وایي دا سیشن 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی بیا ډسکنیکټ کولی څنګه شي په دې کمانډ ډسکنیکټ او بیا به دغه سیشن نمبر ورته ورواچي سیشن دلته ګورئ سیشن نمبر به ورته راوالي او ورته ورواچي لکه داسې ډسکنیکټ ټو دلته اوس وایي نشته نو څنګه کنیکټ کوم نو په دې ترتیب باندې مونږه څه کولی شو دا شو یوزر او کلیر به ختمو او شو سیشن چې د چا سره سیشن برقرار کړي او ډسکنیکټ به ته ډسکنیکټ کولی شو نو بس وایي که نه